بیا هم درته وایم ملګرو که په زړه کمزور یې یا مو زړه بد کېږي دا ویډیو ستاسې دپاره نه ده بس سکیپ یې کوئ او که ګورئ نو بس مهرباني وکړئ راځئ پلی کړئ په ګډه به یې وګورو مونږ خو یې ګورو چې خلک څه کوي څه نه کوي موږ هم اعتراض نه لرو زړه م کلک دی که د چا نه خوښېږي بیا کمنټونو کې مه لیکئ چې دا دې څه شی نشر کړی او دا زموږ زړه دې خراب کړو دا دې واغه وروره داسې خلک هم دي په شامپو په صابون باندې د غوا سر وینځلو سپېږمو کې ورته برس ووهلو او د پاسه یې پې ماران ور واچول او اوس دا دې لګې د ادرک ټوټې بېلې کړلې او نوش پیاز یې م راواخیستله او د مار ژبه م د غوا ژبه م راوتې ده بس دا دې سوپ ورته جوړی که نه اوبو کې دغه ور ویشتل مسالې او سره د مارانو یې دا د غویي دی او که غویا دی او که میخه ده او که سنډا دی او کاره بلا ده که نه بس د دې دا ککرۍ ور ویشتله او اوس د اناناس وار دی ځکه چې د فروټو ذایقه هم باید پکې وي دا م ور ولې وروره که دا سلاد دی اوهو دا هم دننه ورځي ډېر زبردست شی جوړی نو او ژمی هم دی داسې ښکاري اوس یې د چکنۍ وار دی دی چې ورته ساس وایي ساس ورته جوړی یاره سره مرچک دی دا خلک ډېر استعمالوي سره مرچک وږه او ادرک او د پاسه پې غوړي م ور اچوي زه که دې ځای پورې ویډیو لیدلي در سره لایک کړئ هسې م تیار راغلی دې ځای پورې نو په لایک در نه څه مصرفېږي وروره دا دې چکني تیاره شوه اوهو د هډوکي نه غوښه بېله شوې ښه شی ښه نرم شوی دی ظالم بچیه په یوازې ځان یې خوري په قراره وبه دې نخلیواله که کمرمین ته یې م پرېږده ګوره لږ لږ ترې رابېلوه لږ په انسانیت خو یې وخوره که نه خوراک خو دې هسې م دا خوراک دی زه واړه دا سر به در سره ومنو چې خورې او یې خوره غوږ دې در اغوستو دا ماران دې ښه کار نه دی چې دا ماران خورې خو ځنې یې ورته چکونه شروع کړه بس لکه واشیانه غوندې یاره د دې خوراک نه به څه خوند والي لږ په قراره وروره تاسې هم در سره دا ویډیو لایک او شیر کړئ او فیسبوک پاڼه در سره حتما فالو کړئ ښه وخت ښې چارې